سیتیوال میدیا را دنبال نمایید. سلام نو کلی می ومنه سیټیوال چینل د جاوید وفا تاسو درانه چوپړ کې د لمن مزد خبرونه تاسو د پامړو ګرځي او راغلی استو قرغې ته نو قرغې کشتۍ ته راغلی استو ان شاء الله د کشتۍ مسول سره هم خبرې وکړو او دغه ترڅنګ به دلته ز کوم مینوال لازم د کشتۍ کې ګرځي دوی سره هم خبرې وکړو نو که تاسو غواړئ چکر نه خوند واخلي قرغې ته راسئ او قرغې کې کشتیګان دي د کشتیګانو کې وګرځئ او خو د ټیکټ هم د زیات نه د ټیکټ هم لګ ده هغه د ملګرو خدای پاماني وکړه زی په خیر لاړ سه نو دوستانو که غواړئ زموږ خپرونې ښکلې سي نو تاسو دغه لایک مه هېروئ په فیسبوک په ټیک ټاک باندې هم زموږ خپرونې کتای سئ تاسې زموږ خپرونې وګورئ خوند ترې واخلئ. سلام استاد خوب هستین بخیر؟ سلام صحتمند جان جور بخیر باشه. نامتان استاد؟ ملک محمد. خب ملک جان بخیرم که اگر من اشتباه نکنم مسئول کشتی شما هستین؟ بله مسئول خب بسیار خوب. دوستان رو خب دیر که مهم کس را گیر کرده ده و دی سر بعد مرکه که از کاربارتان راضی هستین؟ شکر الحمدلله. از خدا او زیاد شده امسال کاربار. خب پس پیش بریم که کامرامین ما مونده اونجا. خب اینا اگر بگن که کشتی را از کجا آوردین قرغه؟ کشتی را از دبی میریم. ماشین کشتی از دبی آوردم. میشه اینجا ساخته شده دیگه. ولیش از دبی از خارج است. خب بازی اونجا تا آوردین مصرف ازی بازی مشترک که جمعه پورا میکنه نمیکنه؟ میکنه خواهد یک ذره تیل قیمت شده. مصرف تیلش بالاست. خب مصرف که بیروبارک باشه انشالله میشه. خب عالی نمیشه که می چیز واره گازی شوه او رقم نمیشه. گازی باز نتیجه نمیده به خاطر اینکه یا زیاد خبیث ماشینا. گازی و خبزورش نمیرسه. مشتری میاد یا تمام روزای جمعه دارن مشتری؟ دیگه روز جمعه خوب است فضل خدا خود دیگه روزا دیگه قدر نیست مشتری. خب شما خوب است اول پیسه میگیرین اگه تو پیسه رو بعد از چکر میگرفتین شاید اکثریت مردمو قرو میگفتن که پیسه رو نمیدیم. آمد اکثریت وقت شده. میگفت پس بیا آمدیم یک پیسه میدیم مامو تو گرفته میگه برو بیادر. پیسه چی کارش چی؟ مامو رقم رفته دیگه. تو شده که کسی اومده باشه کاکا به نام خدا در پابت تو گفته بشه برو با یک شکرک میتونه کشتی. باز وقتا میشه دیگه مردم نه. اما یک دانه یک نفر داریم یک سفیده. هر سال میایم میگم ما را دمی کشتی ببرین دیگه از ممو چیتان خیرتان تیل باز ما میگیم بیا مهربانی بشین آو رقم یگان خیر که نداشته باشی. خب این خود چند نفر کارمندام که تان کار میکنه این ماش از یا با چطور میشه؟ ماش والا دیگه میتیم ما کارمنداست تقریبا ما 12 سال سابقه کاری داریم. باز پرسنل داریم از ما مسلکی است. کلگیش بیادت دو هر کدامیش مسلکی است او باز است که مثلا خدا نخواسته یکی مفته پس میتونیم که بکشی میشه. یا زیاد است دیگه. او تقریبا نمیال فعلا 24 متر وانقش است. فهم جان جمع کو خدا که کار خراب است. همه تو استایسته ما تو پس دوباره میکنیم که تیل هم زیاد مصرف داره ای که مصرف شام نشه. دوستان سلامت باشین. امدا مال تاسو منګه ګوري منګه په قرغه کې او بس روان یاستو نو فهم جان عادي مره بگو رفت طرف اروپا رفت امیاگ امیاله بگو شما میبینید طرف اروپا در حرکت است در بحر است اون بحر چی امیال فهم جان یک رقم ترس داره ترس ایراز داره که کجا شش که حال خدا نخواسته نفته. فهم جان احتیاط کنین بسیار گپ خوب است فهم جان دیگه تو هم کوشش کن که فهم جان مقصد موج میای فکر تا بگیری که نفتی که به خاطر که اون طرف از کشتی دیگه سعی داری که ما یادت نریم. ما بسیار خوش شدم ملک صاحب از اینکه برای ما وقت دادی و آمدیم که خودت صحبت کردیم گپ زدیم یک پیام تماشنویم. تشکر سلامت باشین برای همشهری عزیز ما میگیم که قرغه زیاد شده فضل خدا
بهترین جای است، فضای خوب است، آرامش میده به مردم. خواهش میکنیم که از مردم بیاین. خب تر است. فایم جان ما کم میگی خدا نگهدار. سلامت باشین. نو ان شاء الله موږ به یو څو دا بل کشتۍ ته به مرزو ملک صاحب نه به مننه وکړو چې موږ ته وخت راکړه. نو تاسو موږ سره اوسېږئ ان شاء الله بل کشتۍ ته به ورځو هلته به د هېوادوالو سره خبرې کوو د هغوی احساس به مخلو ډېره مننه موږ سره اوسېږئ. بیا هم تاسو ټول دغه راغلاست وایو هیله مند اوس دغه زموږ خپرونې ستاسو د پام وړ وګرځي. تاسو موږ ته کمنټونه کړي تاسو لاړ سئ قرغې ته او دغه کشتیو نه یو خپرونه موږ ته ځانګړې جوړه کړئ. دلته راغلي یاستو دغه ځوانانو سره ولاړ یاستو تاسو کوشش کوئ زموږ خپرونې نه خوند اخلئ او ګورئ. سلامونه ورو تاسو دواړو ته ستړي مه شئ. هیله منده مس روغه جوړ اوسېږئ. دواړه ښایسته بااستعداده ځوانان یاستئ. نو د نوم به دې راته واخلئ کوم ځای یاستئ تاسو؟ زه عبدالله یم. د کوم ولایت؟ عبدالله یم راغلی یم له بغلان ولایت نه. ښه بغلان نه. ما ته خارجي غوندې ښکاره کېږي لکه له خارجه څه راغلی؟ والله تقریبا د یو میاشت کېږي چې راغلی یو. ښه له کوم ځای راغلی؟ له اتریش نه راغلی یم. هلته زندګي کوو. اته کاله کېږي هلته زندګي کوو. دا له اتریش نه راغلی د افغانستان ته او افغانستان نه راغلی د قرغې ته او په قرغه کې اوس کشتۍ کې لاړل بېرته راغلی. ملګري نوم دې څه ده؟ خو لا نه ما ترورزی ده. دا ما سره راغلی له بغلان نه او نومې د تا ترورزی ده؟ د ما ترورزی ده. د تا څه کېږي؟ تاسو منځ کې خپل وختلی هغه نومېږي روزي خان نومېږي. روزي خان ما سره راغلی ده. موږ چکر په دې کشتۍ کې وای ډېر خوند یې وکړ او قرغه ډېر ښایسته ځای ده. ته خو والله خوندور ده. انشاءالله هغې باندې به بېرته راسو خبرې به کوو. روزي خان یې که ډوډۍ خان درته وایي څه مشکل ده؟ روزي خان او ډوډۍ خان ډېر سره نږدې دي. موږ یو ملګری و دغې نوم خاورین صاحب و تخلص البته خاورین صاحب و هغه ورځ ما ورته ویل مال خټین صاحب وایي وورې ما خاورین نوم ده او تخلص ده تا خټین راته ویل مال خیر ده خو تخلص کې د لږ په توی سپېرانه. سلامونه مې ومنئ او دا کشتۍ له خیره سره روانه شوله او بس موږ هم پکې ځو اروپا ته ځو. هغه اروپا کوم ځای اوس خلک به کشتۍ کې تلل یونان به ورته ویل که نه بلجیم ته. ورور بلجیم ته زموږ یونان ته ځو. بیادر جان ما را یونان برسان و بیادر بلجیم برسان. اگر راه خراب شد باز تا میشیم اطلاع میکنیم. سلام بیادر خوب هستی بخیر؟ سلام علیکم برادر. نام شما؟ زبیر. از کجا آمدین؟ از قرغه. از قرغه در قرغه آمدین؟ از قرغه خانه ما از قرغه چکر آمدیم. خوب بیادر زاده خوب هستن؟ خوب هستن. خوب شکر. سلام میشه گرانه خیر؟ جوړه بخیر خیر. نوم محمد عارف ده. عارف جان له کوم ځای راغلی؟ خیر دا ماشوم سره مستګانې کوي. وینې غورځي او بو داسې اوس بل جنجال ته جوړ نه کېږي. ته فهیم جان هم تیار ولاړ ده. ته ژوند یوه خاطره که راسره شریکه کړې؟ والله خاطرې خو ډېرې دي خو یوه خاطره یو ټوکه به درته ووایم ځه. دا ټوکه ده. ټوکه داسې ټوکه ده چې یو کس و د خوست نه را روان و نو د استادګاه تمځای لکه د موټرو تمځای ته لاړو. ویل استاد ما ته به مخکې چوکۍ کې ځای راکړې. ویل مخکې چوکۍ ولې خو ټول یو موټر دی. ویل نه ما لږه جلا ده چې لږ زر ورسېږم زه. مخکې سیټ کې مخکې سیټ کې ویل زه لږ زر ورسېږم چې ما جلا ده. فهیم جان هم همدغسې ده. بایسکل چې کله چلوي بایسکل ډېر نه چلوم پیاده ځم چې لږ زر ورسېږم. او بل یو د ما ماما زوی و هغه دوبۍ نه راتلو تیاره کې افغانستان ته که نه نو تیاره کې چې کله دغه منځ چوکیګانو کې ناست ده دی خو چې زه څومره کوشش وکړم چې مخکې کښېنم بس دا چې جګ شي دا یو ټایم کې پرده خلاصېږي د تیارې که نه چې یاره د مخکې شاته سیټونه وګوري بس دا جګ شوی ویل زه مخکې ځم ویل خدای د غر نه که مخکې ناستې شاته چې بم کړی او 300 متره نور هم پاتې وه تیاره شاته پاتې وه ویل کښېنه مخکې ناستې نور مخکې ځای نشته. عربي صاحب نو ډېر خوشحاله شوم تا په لیدو او خوشحالي دې غواړم نو د بریاو په هیله ده. کور ودان تاسې نه مننه ستاسو چینل نه مننه بس موږ ټولو ملګرو انډیوالانو ته د هغه ده چې د سټیوال میډیا چینل سبسکرایب کړئ او خوند ترې واخلئ. هغسې دا ښه خبره شوله مستاسیم سبسکرایب کړي ثواب وګټئ. بیا هم تاسو ټول زده که راغلاست وایي او دغلته یو ځوان راسره وړه ده. سلام بیادر خوب هستی بخیر؟ سلام علیکم خوب هستی بخیر قراری. نامتان؟ عبدالصمد شاغاسی. شاغاسی از کدام ولایت هستی؟ ولایت لوگر. لوگرش؟ لوگر. خب تو از لوگر آمدی قرغه؟ لوگر من برچکر آمدیم اینجا. خانه خبر داشت؟ نه خبر نداره. این قرغه نامده شاغاسی شما ببخشید دیگه این نبینین در قرغه این یک تصویر ازی فقط معلوم میشه. در لوگر کشتی و گپا نیست یا چی رقم جو بحر نداشت؟ بحر داریم خو او نیست. او من نده کشتی در اغله مرور که بر اغله اینو کشتی که ده چه کوه؟ من نده کشتی که نیم راغله. دمش دوستاشه نیست. خودت باز در اوج زندگی میکنی؟ نه در اون زندگی میکنم. لوگر؟ فامیل کلی لوگر است.
تر بلې خپرونې ماته او زما کمرمین فهیم جان ته اجازه راکړئ. دا اوس د دې اونۍ خپرونه زموږ هیله مند یم ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. نو تاسې که غواړئ زموږ خپرونې ښایسته سي، موږ ښکلو سیمو ته لاړ شو، انتقاد پیشنهاد ته مو سترګې په لار یو. نو زموږ د خپرونو ښکلا تاسو په لاس ده. نو تاسو کوئ زموږ خپرونو کې برخه واخلئ، زموږ خپرونو ته لایک او کومنټ ورکړئ. په فیسبوک، په یوټیوب او دغې تر څنګ په ټیک ټاک زموږ خپرونې د سټي وال تاسو کتای سئ. نو تر بلې خپرونې څه بیا هم زه له خپل کمرمین سره ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم. تاسې په لوی او بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه، زه به لاړ شم دغه تفریح نه به خوند واخلم او تاسې هم زموږ خپرونې مه هېروئ. سیتی وال میدیا را دنبال نمایید.